د دې ظالم ګستاخي رسول بې باکیانې او ګستاخیانې دومره ډېرې زیاتې شوې چې بیانول هم نور ممکن نه دي. علما او مفتي صاحبان د ده په خلاف یو اتفاقي او تحقیقي فتوا ورکړي. کله دا ظالم د ګورو نانک صفت کوي او د هغه په باره کې وایي چې زه نه د پیغمبرۍ وایي تصدیق کوم او نه وایي تکذیب کوم. حالانکه دا کم هندوان یا بعض خلک چې د کمو انبیاو ځان نه ذکر کوي، ګورو نانک بابا نک پلانې، لږ وګورئ تحقیقات د دې متعلق علماو لیکلي دي چې دوی پسې به هم سپکې سپورې نه به تکذیب کوي او نه به تصدیق کوي، نه به دا وایي چې د پیغمبر دی، نه به دا وایي چې د پیغمبر، ځکه چې عربو کې دا یو نبی راغلی دی، نور خو ټول په عجمو کې تیر شوي دي. کېدی شي چې یو سړی نبی وي او ما او تعالی پته نه وي او ووایو چې یاره جي پلانې قوم والی چې یادوي هغه موږ نه منو، هغه وي حقیقت کې د الله رسول، نو ته به دا وایي چې نه جي موږ یې نه تصدیق کوو نه تکذیب کوو. حالانکه ګورو نانک یقیني کافر تیر شوی دی. د نبي علیه السلام نه وروسته 1500 کاله کېږي چې تقریبا تیر شوی دی. نه د ده په باره کې ستا څه تردد دی. د نبي علیه السلام نه آیا وروسته پیغمبر راځي؟ نو یو طرف ته د ګورو نانک صفت کوي او بل طرف ته بیا دا بدبخته ګستاخي رسول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې داسې ژبه خوځوي چې کافر هم داسې ګستاخانه لهجه باندې خبرې نه کوي. او د کم سیس چې الله حکم ورکړی دی هغه منم، نور نه ټول امت نه منم. رسول الله ولې منم؟ رسول الله څه ذاتي طور باندې نه منم، نه مې د ترس وی دی، نه مې د ماما وی دی، نه یې پېژنم. ولې منم؟ الله ویلي دي چې وایي منم. که الله نه وی ویلي والله چې نوم مې د ده نه وی اخیستی، نه ته که رسول الله د عشق چغې وایې ته هم دا نسبت زړه کې راوله چې زما رسول الله سره مینه ځکه ده چې د الله نبي دی. عربو کې بلا شي خلک تیر دي، عبدالمطلب د ده نیکه تیر دی، موږ یې نه منو. ابو طالب یې تره و، موږ یې نه منو. پلار یې عبدالله و، موږ یې نه منو. مور یې امینه واړو یې منو نه. چا اوسه کوی ویلي دي چې امینې فرمایلي دي چې داسې وکړې شاید اول دی وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ الله وایي ذاتي طور سره نه منم. نو ته د مکې د مشرکانو د یهودو او د نصاراو د ابو جهل او د عتبه او د شیبه نه هم بدتر شوي. هغوی خو نبي علیه السلام په ذاتي طور سره امین، صادق، شریف النسب او معصوم منلو. مسلمانان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذاتی طور سره امین مني، صادق مني، شریف النسب مني. د نبوت د ظهور نه مخکې انبیا ګوره په اوچته مرتبه د ولایت کې دي او معصوم دي د کبایر او د صغایر نه. بحیرا الراهب په 14 کلنۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منلو. ابو طالب ته سوال کړو چې واپس کړه شام ته مه بیایا. ونو او کانو جماداتو د نبوت د ظهور نه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې هغه کان یو ونی اوس هم ماته معلوم دي چې د نبوت نه مخکې به په ما باندې سلام اچولو. حضرت خدیجه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما د نبوت د ظهور نه مخکې په ذاتی طور سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم منلو. نو ته چې وایي چې ما ذاتی طور سره نه منم، څه شی نه مني؟ صادق والی نه مني، امین والی نه مني، شریف النسب والی نه مني، که معصوم والی نه مني، که ولایت نه مني. دوهمه دا چې دا بدبخته ګستاخي رسول وایي په ګستاخانه لهجه چې په عربو کې بلا شیخ خلک وایي تیر شوي دي او زه نه منم. نو بدبخته خبرې ته دې سوچ شته که نه؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم د عربو د دې بلا شیخ خلکو په شان و. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې هم د نورو خلکو په شان نه و. د کائناتو د ټولو ذرو نه بهتر و. د نبوت نه مخکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ارهاصات صادر شوي دي، د اولیاو نه کرامات صادریږي او د ارهاصاتو مرتبه د کراماتو نه اوچته ده. نو د ولایت نه مرتبه د نبوت نه مخکې اوچته وه او د نبوت نه مخکې معصوم و، وروسته معصوم دی. دریم دا بدبخته ګستاخ وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې نه مې د ترور زوی دی او نه مې د ماما زوی دی، لهجه هم د سندرغاړو. نو بدبخته د ترور زوی او د ماما زوی او د تره زوی بلا څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به د ذاتي طور د خپل ځان نه محبت زیات وي. حدیث کې راځي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تر هغې پورې کامل مؤمن نشي جوړېدی تر څو چې د پلار او د بچیو د خپل ځان نه او د ټولې دنیا نه درته زه محبوب نشم. اکونه دا د نبي علیه السلام ذات مراد دی په دې کې، اکونه ذات ته وایي. څلورم دا چې دا بدبخته په ګستاخانه لهجه سره وایي چې که الله نه وی ویلی نو په ډېرې بېادبۍ سره وایي چې ما به معاذ الله نوم هم په خوله نه وی اخیستی. نو د دې ظالم دا لهجه د کافر نه هم بدتره ده او د ده د دې لهجې دفاع کوونکي دا د کافر نه هم بدتر دي. زه دې ظالم ته وایم چې دا د الله حکمونه تا ته چا ویلي دي چې دا د الله حکمونه دي؟ دا خو موږ ته نبي علیه السلام ویلي دي چې الله په قرآن کریم کې موږ ته حکمونه کړي دي. دا د نبي علیه السلام د منلو حکمونه دا چې الله کړي دي موږ یې د نبي علیه السلام د خولې نه منو. بیا هم که د ده دفاع کوونکي ګستاخان هغه وایي چې د ده دا خبره فی الجمله جوړېدی شي، نو زه وایم چې بیا دې خبرې ته څه ضرورت دی؟ ډېر حقایق دي چې د هغې بیانول مناسب نه وي. مثلا د همده په باره کې دی چې په باړه کې نامدار په کومه فحشا راشړلی و، که همدا اوس څوک په فیسبوک کې بیانوي نو خلک به بیا ورباندې اعتراضات کوي چې دې ته نو څه ضرورت دی؟ نو د نبي علیه السلام په باره کې دومره ګستاخانه لهجې ته څه ضرورت دی؟ ما درته مخکې ویلې چې د دې ظالم ګستاخیانې دومره ډېرې دي چې بیانول هم نور ممکن نه دي. کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ګستاخیانې کوي او کله د
احادیث د راویانو توهین کوي او د روایتو توهین کوي وای اوجی په روایت کې راغلي دي دا لکه دا روایت چې معاذ الله چرته سکانو جوړ کړي معاذ الله او یا چرته اندوانو جوړ کړي د روایتو توهین څه حکم لري مفتی صاحبان د فتوا ورکي چې قبر کې څنګه کیږي روح ورته راځي ورته مونږ کنه یره چې روایت کې راغلي دي خاجي کله د صحیح بخاری توهین کوي او کله د صحیح ستو په باره کې توهین امیز لهجه استعمالي ته چې ټولې دنیا ته وایي چې بخاري مسلم صحیح سته وسلم د جوړ سره وبرشيږي نو عوام وایي چې په خزه دې د خره شنو منم چې د پیغمبر خبرې دي زنده او حقیقت دا چې د پیغمبر خبرې ټولې نه دي نو زه وایم چې دا خبرې خو د مسلمان د شان نه بعید دي خو بیا د مفتی صاحبان تحقیق وکي او عوام د دې دوال او د مضل د گمراهۍ نه خبر کی چې الله پاک عوام د په دې گمراه عقیده کې راګیر نه کی